ایماله ستړی مشي. سلیمانه ته هم ستړی مشي. ایماله راځئ چې فوټبال وکړو. ښه سلیمان دا د کرکټ میدان دی نه د فوټبال میدان. میدان دی. د فوټبال میدان او د کرکټ میدان ترمنځ څه توپیر دی؟ د کرکټ بال کوچنی دی برسره پر دی. کرکټ د باد سره لوبول کیږي. ښه موږ بده لوبه نه کوو. موږ ښه لوبه کوو. سلیمانه بد نه دی بد دی. دا هغه لرګی ده چې ورسره کرکټ کوي. اوها ایمله ته ډېر پوهږې. زه له تا سره هیڅ لوبه نه کوم. تا د ورته کوچني بالونو سره لوبې کوئ. تا د یو لوی بال لیاقت نه لري. د علي سره د پښتو ژبه زده کړې یوټیوب چنل تا ښه راغلاست. با چینل آموزش زبان پشتو با علی خوش آمدید. سلام عزیزان، حالتان چطور است؟ بریم تا کارتونی جدیدی را که ساختم یک بار دیگه ببینیم و با هم بررسی کنیم. ایماله ستړی مشي. ایمل مانده نباشی. ستړی مشی به معنای مانده نباشی. سلیمانه ته هم ستړی مشي. سلیمان تو هم مانده نباشی. ایماله راځئ چې فوټبال وکړو. ایمل بیا که فوتبال بازی کنیم. رازی بیا چی که فوتبال وکړو فوتبال بازی کنیم. ښه سلیمان دا د کرکټ میدان دی نه د فوتبال میدان. اما سلیمان اینجا یک زمین کرکت است نه یک زمین فوتبال. خو سلیمان اما سلیمان دا این د کرکت میدان کرکت و یا زمین کرکت دی است نه د فوتبال میدان نه میدان فوتبال. میدان دی. چه فرقی بین زمین فوتبال یا زمین کرکت است؟ د فوتبال میدان او د کرکټ میدان ترمنځ څه توپیر دی؟ د فوتبال میدان او د کرکت میدان فوتبال و میدان کرکت ترمنځ به معنای چه چیزی در این بین توپیر دی؟ مایه تفاوت است، یعنی که چه فرقی بین هم داره؟ د کرکټ بال کوچنی دی. توپ کرکت کوچک است. د کرکت بال توپ کرکت کوچنی دی کوچک است. برسره پر دی. کرکټ د باد سره لوبول کیږي. علاوه بر این کرکت با باد بازی می شود. برسره پر دی به معنای علاوه بر این. کرکت د باد سره کرکت همراه با باد سره به معنای همراه با. لوبول کیږي و یا لوبول کیږي به معنای بازی کردن بازی می شود. ښه موږ بده لوبه نه کوو. خب ما بد بازی نمی کنیم. خ و یا ش به معنای خوب. موج بد لوبه نکو. ما بد بازی نمی کنیم. موج و یا موگ به معنای ما. بد لوبه بازی بد نکو نمی کنیم. لوبه نکو به معنای بازی نمی کنیم. موگ ښه لوبه کوو. ما خوب بازی می کنیم. موج ښه لوبه کوو و یا موگ ښه لوبه کوو. سلیمانه بد نه دی بد دی. سلیمان بد نیست بد است. سلیمان بد ندی بد نیست بد دی بد است. دا هغه لرګی ده چې ورسره کرکټ کوي.
این چوبی است که با آن کریکت بازی میکنند. دا هغه لرګی ده. این چوبی است چی که ور سره کریکت کوي که با آن کریکت بازی میکنند. اوها ایمالا تا ډیر پوگی. تا ډیر پوگی. اوها ایمل تو بسیار پوگ شدی. ایمل تا دیر پوگی. تو بسیار پوگ هستی. بسیار پوگ شدی. زه له تا سره هیڅ لوبه نه کوم. من اصلا با تو بازی نمی کنم. زه لا تا سره هیڅ لوبه نکوم. زه به معنای من لا تا سره همراه تو هیڅ لوبه نکوم. بازی نمی کنم. تا د ورته کوچنې بالونه سره لوبې کوئ. تو با همون توپهای کوچک بازی کن. تا د ورته تو با همان کوچنی کوچک بالونو سره همراه توپها لوبه کوي. بازی کن. تو با همون توپهای کوچک بازی کن. تا د یو لوی بال لیاقت نه لري. تو لیاقت یک توپ کلان را نداری. تا و معنای تو د یو لوی بال یک توپ کلان لیاقت نلری. لیاقت نداری. خب عزیزان، این بود درس امروز ما. اگر این ویدیو را دوست داشتین اون را لایک کنین و اگر از این سبک ویدیو خوشتان میآید در قسمت نظرات برام بنویسین تا بیشتر براتان جور کنم. که دا ویدیو مو خوښه شوه نو لایک کړئ او که تاسو د ویدیو دا سټایل خوښ کړي د نظرونو برخه کې ولیکئ. زه به تاسو لپاره نور هم جوړ کړم. تا درس آینده شما را به الله پاک میسپارم. در خدای پامان.